په لومړي قدم کې به دا ووایو چې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د عالي تحصیلاتو وزارت ته ځانګړې توجه کړې. موږ یې شکرګزار یو رب جل جلاله چې د مبارک زعیم د مبارک سایه زموږ د سره څخه نه اخلي. الله تعالی جل جلاله چې طویل عمر ورکړي. په دې لاسته راوړنو کې موږ د نمونې په شکل یادولی سو چې د 3 کاله جریان په سلسله کې د عالي تحصیلاتو وزارت په تشکیل کې تقریبا تر 15,000 زیات بستونه اضافه شوي دي چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده د هغه نیمګړتیاو د هغه خلاو چې د تشکیل د کمبود په وجه باندې مابین ته راځي. هغه الحمدلله دغه تشکیل په زیادت سره دا خلا ډکه شوې. دوامه خبره دا ده چې 2 کاله زموږ د مسؤلیت کېږي په عالي تحصیلاتو کې. په 2 کاله جریان کې چې کومه بودیجه په هر کال کې موږ ته راکړه شوې ده په دومره کافي اندازه بودیجه ده چې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو مشکلات او ستونزې هغه ته مو الحمدلله په کامل شکل رسیدګي کړې ده. که هر ولایت ته تللي یو، که د هر رئیس صاحب سره مخ شوي یو، که هر ستونزه مخته راغلې ده، خو موږ په خپله بودیجه کې دا نیمګړتیا نه ده لیدلې چې دا ستونزه به نسي حل. موږ به د بودیجې د کمبود سره مخ شو. شاید د عالي تحصیلاتو په تاریخ کې په دغه اندازه باندې کافي بودیجه نه وي ورکړه شوې لکه څنګه چې د اسلامي امارت زعیم موږ ته په دا روان جریان کې په دا 2 کلونو کې راکړې ده. نو دا د قدرمن امیر المؤمنین صاحب حفظه الله یو خاص شفقت دی د عالي تحصیلاتو سره. او دریم دا چې نمونې په شکل ووایو موږ په نیمروز کې، کندهار کې، زابل کې بعضې نیمه کاره پروژې درلودلې چې هغه د عادي بودیجه څخه ترمیمات او چارې نه ترسره کېدې او زموږ عاجله مجبوري وه. نو هلته یې 218 میلیونه افغانۍ په فوقالعاده شکل راته منظور کړلې چې الحمدلله د هغه پروژو کار تقریبا پر خلاصېدلو دي. هلته موږ د لویو ستونزې سره مخ وو ځکه د تېر نظام څخه نه په نیمروز کې داسې یو ودانۍ د عالي تحصیلاتو د پوهنتون دپاره و، نه په زابل کې وه، په کندهار کې هم داسې ستونزه موجود وه. الحمدلله هغه ستونزې مو په دې فوقالعاده همکارۍ باندې حل شوې. نو د مشرتابه محترم مقام د عالي تحصیلاتو سره کاملا په حمایه کې دي او پوره ورته متوجه دي. نو زموږ یو غټه لاسته راوړنه دا ده چې د نظام مشرتابه هغه زموږ په کلکه حمایه کې دي. دا زموږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده.